مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد محترم ورونو، موږ د خیبر د غزا هغه واقعات بیانول چې د خیبر وهوایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صلح تسلیم شو د غار ثور څخه ولاړی موږ ته نو معلومه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم چیرې او کوم خواته ولاړ تر څو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکې مکرمې د کښتې خواته راغلی او دغه ذکر شوي بیتونه یې ویل. مسلمانانو په دغه اواز غنیمت واخیسته او په پسې وه خو څوک یې نه لیدي. ترڅو چې دغه د اواز خاوند د مکې مکرمې تر لوړې خوا موجود و. نو اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې موږ دغه بیتونه واورېدل موږ پوه شوو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې پر طرف راغلی. چې مسلمانانو په نطاق کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې و طرف ته رهي مسلمانانو ته په خیبر کې ورسېده چې د خپل قوم مشر او رئیس په مخه ورغله چې مسلمانانو ته په لاس ورکړه راوتلی وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله لویا محمد صلی الله علیه وسلم الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ شو دا بیرته موږ سره وکړه که څه هم هغه ځای د خپل قوم د اویا نفر سره مسلمان پوره چې دغه کتابونه څیرې کړي یا یې وسوځي د نیزې پر سر دغه کتابونه تر صلح د مخه او دا اعلان یې کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی صلی الله علیه وسلم چې دنیا به په عدل او انصاف وکړي. سبحان مسلمانان د اقلیاتو سره نرمه او کفار ته اریانم نو یې دغه کتابونه دلته ودوی ته الله علیه و آله وسلم نو يهودو مشوره سره وکړه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم والعیاذ بالله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی داسې نه دي چې دنیا به په عدل او انصاف او په دغه کښتو هم تاسو الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي نو په خیبر کې دغه کسان او باغونه الله علیه و آله وسلم جزیره العرب د ارهابي تهمت او تور یوازې په کتیبه کې ډېر شک او نطاق څخه د خرما څلور زره درختي د مدینې منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زبیر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او موږ د بزګرانو په تجارو په قافله کې د شام څخه راتلی او زبیر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه یو جوړه چې پاپین کالی ورکړ. د اجرې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د خلکو د سترګو څخه پټ او غائب شو. مدینې منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت راکړی خیبر کې د مسلمانانو په کورو کې دی صلی الله علیه و آله وسلم درې ورځې په غار ثور کې او باغونه ټول د مسلمانانو دي او د مدینې منورې مسلمانان نه کوي چې څه وخت راوړي او دوی مزدوري او بل دا چې صلی الله علیه و آله وسلم پر هر معلومه لار د حاصلاتو څخه بلکې پر بل نوې خپل معلومه او اوږده لار راوړي کې کشتګران دلته نو بالکل حال نور معلومه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پیښول نو د مدینې منورې مسلمانانو څه کول
چې مسلمانانو د خیبر د روزنې لپاره مریان او نوکران نه درلودل. د ټولو مسلمانانو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوکران د خیبر د زراعت په روزلو مشغوله دي د پاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم او احترام اجازه ورکړه چې په دغه کورونو کې توښکاره کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای نه و په دغه راوتلو کې سیاسي لو معنا پرته نو ځکه و دوی ته اجازه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته راځي د خیبر د زراعت مسؤلیت او رسول دی بلکې علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې هم پرېږدي او دا ټول مسلمانان د صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او يهود پاچا کنانا نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل دغه راوتلو چې د دوی سره د بني نظیر خزانه ورسره روحي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راوتل د هغه خزانه پښتنه هم راوتل کنانا انکار وکړ مدینه منوره د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ خدای يهود څخه یو بل نفر نو هر ورځ کنانا د احاز ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلی چې د مکه مکرمه کنانا لیدي مدینه منوره چې هر سهار به پر دغه خرابه صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وکنانا تر ماپښنه به د مکه مکرمه ولاړ سره پیدا کړو کوم وخت چې ماپښن سو کنانا او ګرمي به ډیر شدید رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه خرابه وکړي خرابه وکړي د سوار لغم څخه هغه د دوی د خزانه یو څه مال راوېستل او دغه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نور پاتې مال تسلیم وکړ عیسوی یا میلادي کال د سپتمبر د میاشتې درویش تاریخ نو یا کنانا د زبیر رضی الله تعالی عنه په لاس ورکړ چې عذاب ورکړ ترڅو چې هغه پاتې مال دا دې درته معلومه وي چې کنانا د پاتې مال علیه وسلم هجرت یانو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هجري کال شروع بلل کیږي اتفاق د شروع په سبب چیرې د یهودو سره پټسوي مال چې سره او سپنځل پیداس و مګر هجرت وجل کیږي او قبا ته رسیدل د ربيع الاول علیه وسلم یوازې کنانا او د مدینه منوره او د مسجد نبوي منطقه دغه خیانت کړی او نور يهود پېښو اول دغه سربېره بیا هم يهود نور زر پټ کړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په داسې وخت کې مدینه منوره ته ورسېده خو مسلمانانو په دغه وخت کې نه کړل د سهار څخه راوتلی و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار یې کړی و الله علیه وسلم څنګه چې په خیمه شاوخوا خیمه او ګرمي شدیده سوه چې د یهودو څخه یو الله علیه وسلم ته ورغله نو دوی دوم یې زینب بنت الحارث کوم وخت چې دوی کورو ته سلام ابن مشکم انتظار په ځای کې هغه چې د سعد بن زبیر په طلاق کې یهودي څخه چې د دغه زینب د مرحب پهلوان وريره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتک په انتظار کې نور خلق هم په کولای شوی چې دغه عهد او اتفاق په اساس ډیره مسافه چې کسره یا سپین زر پیدا د يهودي چې یوازې پاتې او لول الناس موږ ټول يهودي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحابو دي ځکه موږ خیانت کړیو يهودي ځان نشوي ټینګولای او په لوړ اواز نه یا بني قيل چې دا د هغه شکر دی د قيل اولاده نه وورو نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواړه راوړل چې هغه او يهودو و دغه قبيلو ته او پزاسو او لړز نه وي بلکې د مخکښتنه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بني قيل هذا جدكم قد جاء جد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم يعني د خوشي دغه دي چې بخت وزر ورته راغلی نو دې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در رسیدو خبر دغه په ظاهر نشوي او وفاشل ورتراوړي هغه مسلمانان چې کورو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلحه راوړي او په لوړ اواز د الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو غوله ناره په بني عمرو بن عوف کې واورېدل صحابه کرام هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پراتګ د خوشالۍ تکبیرونه شروع او معلومات رضی الله تعالی عنہ الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او مگر د نور اصحاب کرامو هغه اول او مسلمانانو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلي په شوق او محبت سره خړل بس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
هغه ګوله چې جوړولې وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی په لور کې پټ شو او د الله عز وجل دا قول پر نازل شو چې د سورة التحریم په 3 نمبر آیات کې فرمایي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني بشك هم هغه الله دغه نبی کومه کوونکی او مددگار دی حلال سوی او همدار جبريل او صالح مؤمنان کومه کوونکی دي او رست تر دغه ملائکه کومه کوونکی دي عروة بن زبير رضي الله تعالى عنه وايي كم وقت مسلمانان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره يوزاي نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دوی الله جل جلاله خبر کی فبني عمرو ابن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودغه شی ته عفو وکړه پمیاش کی د دوشنبه رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره ډیرو مسلمانانو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د مکه تر نو لیدل دغه زهر او درولو په واسطه وپاتسو او اوس نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او کوم یو ابو بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر هم ټول عمر دغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر وکاله کشه ورته پیښ نو فرق نه کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بویل کوم یو رسول ما الله زلت اجد من الاكل الذي اكلت من الشاة يوم خيبر يعني همیشه د هغه خوړو څخه چې ما د خیبر په ورځ وخوړم ټول خلک حسوه چې دا او بل هغه حدیث صلی الله علیه وسلم او دغه د رحلت په مریضي کې وفرمایي صدیق رضی الله تعالی عنه هذا اوان د مدینه منورې ټول خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ابهر او شراکی د فار راغلي ابهر هغه داسې د خوشحالي ورځ دی چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشاله ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه رات د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي چې په خیبر کې وایي چې زما سره ډېر علماء کرام وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت دی د کلثوم دی علیه الصلاة والسلام د خیبر د زهر په واسطه صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول صفاتونه چهارشنبه او پنځشنبه هم دي او په دغه ورځ کې او غزا په کلی صورت سره پای ته ورسېد او دا هغه اولین مسجد دی د مسلمانانو د شهیدانو شمیر 14 نفر دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول نفر دي او دا کار په اسلام کې د خیبر ټول جنگ خلاص شو کګوري یو ډول یوازې د مانځه ځای نه دی چې دا د مسلمانانو هغه مهاجرین چې حبشه ته تلو مرکز بیرته راغلو مسجد د جرګو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد عمرو بن امیہ او جهاد د رضی الله تعالی عنه او جوړولو مرکز دی دوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امارات مرکز دی د حبشه څخه راهیس او مدینه منوره ته ورسېدانو هلته ونیمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره څخه د خیبر د فتح کولو د پاره د جوړولو څخه هم چاره رئیس او دغه خیبر په فتح کولو کې ګډون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې وخت ورسېده چې خیبر فتح شوی مسجد قباء او اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولید الله عز وجل د سورۃ التوبه په یو څه نمبر آیات کې دغه مسجد مبارک فرمایي ما ادري بايهما اسس على التقوى بفتح خيبر اول يوم بقدوم جعفر يعني والله زه نه پوهیږم چې په کوم شي يحبون ان يتطهروا فتح سره والله جعفر رضي الله تعالى عنه پراتکسر يعني خامخا معلومه ده چې د حبشه د مهاجر بشر جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه او پرهیزګاری علي رضي الله تعالى عنه ډېر ول اولاد الله صلی الله علیه وسلم د باندې ودرېږي دغه مسجد کې داسې خلک دي چې دوی دا خوشوي چې د غنیمتونو څخه د حبشه او مهاجرو ته هم حساب ورکول سي او الله عز وجل دوی شدان نه خیبر راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د جهاد کې ګډون او اشتراک مسجد ته جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول اصحاب کرامو د يهودو سره او اشتراک وکړو او په لږ وخت کې چې په ټوله جزیره العرب الله علیه و آله وسلم کې اوسېده یو څل لږ ورځې په جزیره العرب کې د يهودو د استوګنې ځایونه او پنځشنبه
دالته چې په داسې ډول خلق ورته راتلل او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره به هغه درې عمده قبیله رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خلقو ژوند او د هستوګنې کارونه د يهودو لوی او اساسي مرکز خاصه د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې یې کور درلود نه ځای چې دلته هم یوازې وخت په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پنځمه ورځ چې د جمعې ورځ نو یو بني نجار چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ماماګان هم خالص يهود اوسېده هغه هم د اسلحه او تیر سره یا بت پرستان اوسېده صلی الله علیه و وسلم الله عز وجل په امر د مدینه منورې څخه یهود حال کې سپورتو خیبر فتح صدیق رضی الله تعالی عنہ تر شاور سره کنجوغو د مدینه منورې په طرف رهیسو کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې څخه خیبر ته ورسېد د مدینه منورې خلکو تر دغه د مخه د جمعې المنځ کاوه رضی الله تعالی عنہ او اول هغه څوک چې د جمعې المنځ کړی دی چې اسلام ته دعوت ابن زراره دغه دعوت نه قبول رضی الله تعالی عنہ الله جل جلاله خیبر فتح جمعې المنځ الله جل جلاله رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې ډېر ور واچول او دغه د جمعې اول منځ صلی الله علیه وسلم ته حال ولې چې موږ هم داسې سره کوو ځینې علما وايي يهودو چې د جمعې د المانزه د شرطو صلی الله علیه وسلم هم چې نفر به ترويشتو کم نه وي مګر دا دلیل نه دی ځکه فرضاً په دغه اول جمعې د خلکو تعداد یو سلوي وايي القرى فتح دا یو سلوي نه پاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو څخه فارغ او فدق خپل صلح قبول کړ صحیح حدیث نو د وادي القرى دغه عدد تاکید هم يهود اوسه مقصد د جمعې په هغه اول منځ کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په آمادګي او تیاری نیولې ضرر رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو لشکره لا هات نو اړولې چې د يهودو د طرفه د غش وشتل شروع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرف رهیدي او د صالح ابن عوف په غش وشتل او منطقه ته ورسېدي د جمعې د منځ دته دې د جنت مبارکي علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل امر وکړ هیڅ کله داسې نه د جمعې المنذ زما د قسم په هغه ذات چې زما د نفس اختیار د جمعې په دغه منځ کې سلو نفر چې د خیبر په ورځ او د غنیمتو څخه واخیست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه راوړي نو دغه خطبه باندې اولینه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قول واوري د اسلام وای ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم اول خطبه یا دې تسمیر راوړي چې په دیار هم د مخ ترویشو د غنیمت څخه اخیست وي او دغه ځای د قباء او مدینه منورې په مابین کې دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل او دغه ورځ څخه د یثرب د ښار نوم په مدینه یعنی هر هغه څوک چې د الله علیه و سلم سره بدل تر تقسیم د مخ واخلي د اختصار په دغه لپاره د منوره جوړ شي او عذاب پور او دا ورځ د مدینه منورې په تاریخ کې یو روښانه او ځلانده ورځ چې د دشمن څخه په غنیمت اخیستل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه منورې ته داخلي په شرعي طریقه د مدینه منورې کورونه او کوڅې کدا خوشالي په خندا هغه شی به د قیامت فرض د هغه اخیستون کې د پاره د انصار انجنو او د هلکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب د جنگ لپاره تیار او آماده کړ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله باع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع او یو جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع بیا د وادي القرى يهود و اسلام سره دعوت کړ وصاحبه هو اسلام نه قبلاوه بلکې د هغو د طرفه یو پهلوان د مبارزې لپاره راووتی ودته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ووتی او يهودي ووشل بیا د يهودو بل پهلوان راووتی دا هم زبیر رضی الله تعالی عنه ووشل د يهودو د طرفه بل پهلوان راووتی دا هغه د مبارزې لپاره حضرت علي رضی الله تعالی عنه ووتی او يهودي ووشل ترڅو چې د يهودو د طرفه په دغه مبارزه کې 11 نفر پهلوانان ووژل او د هر پهلوان تر وژلو وروسته به مسلمانانو يهود و اسلام ته دعوت ول او هغه به د اسلام د قبلولو څخه انکار کاوه په دغه ورځ مسلمانانو خپل منځونه پر وخت او په جماعت کول
هر وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ ادا کړي بیا د يهود و اسلام الله او رسول الله ته دعوت او د هغو تر انکار وروسته به بیا جنګ شروع په دغه ورځ تر ماښامه پورې جنګ وشو په دا سبا سهار تر لمانځه وروسته بیا جنګ شروع خو د لمر د راختلو سره يهود تسلیم شو او وادي القرى په جنګ سره فتح شو الله جل جلاله مسلمانانو ته د دوی ډېر مالونه او سامانونه په غنیمت ورکړل د تیما د يهودو سره پر جزیه صلح تیما چې د يهودو بله منطقه وه کوم وخت چې د هغه ځای و يهودو ته د خیبر د فتح کېدو خبر ورسېد او بیا یې د فدک د يهودو اخبار واورېد او بیا د وادي القرى د يهودو په تسلیمېدو خبر شو یوازې دا نه چې د مسلمانانو پر ضد یې هېڅ مقاومت ونه کړي بلکې په خپله دوی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې موږ نه جنګ غواړو نه صلح بلکې مسلمانانو ته جزیه ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی دغه غوښتنه قبوله کړه او پر جزیه یې فیصله ورسره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته یو د امان لیک ولیکه چې دغه لیک نوشته کوونکی خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه او لیک داسې لیکل شوی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه و بني عادیان ته لیک دی چې د دوی ساتنه د مسلمانانو پر ذمه ده او دوی به مسلمانانو ته جزیه ورکړي پر دوی نه تجاوز کیږي او نه د خپل ځای څخه ایستل کیږي شپه یې د راحت ده او ورځ یې د کار کولو ده د جزیرة العرب څخه د يهودو استل د يهودو ټوله منطقه فتح شوه او يهود بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې په جزیرة العرب کې پاتې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې هم يهود موجود څو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یو مسلمان سړی په خیبر کې د يهودو د طرفه ووژل ودغه کیسې ته ښه متوجه چې د یو مسلمان سړي ویني د هغه وخت و حاکمانو او آمرانو ته څونه اهمیت درلودی د یوه سړي د وژلو په سبب و کفارو ته څونه جزا ورکول کېده او د نن ورځې د حاکمانو او آمرانو د حالاتو سره مقایسه دغه د عدل ترازو او حکم به تاسې ته پرېږدو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه باره کې تحقیقات شروع کړل خو يهود هیڅ حال نه ورته وایي او نه اقرار کوي یو مسلمان نفر په خیبر کې د يهودو د طرفه وژل شوی دی خو يهود حال نه وایي چې چا وژلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل که قاتل په لاس رانکړي تاسې ټوله فراره کوم خو يهود پر دغه ټینګ ول او قاتل یې نه ورشاوه نو حضرت عمر مشهور بیتونه دي چې د مدینه منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل مسلمان سړي د وجلو په سبب مسلمانان ټول فرار خوشاله و بالکل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټوله مدینه منورې ته داخل شو پر هر کلی چې راغی د دغه مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوشونی ول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دوی سره نور يهودو سره اول جنگ وسو او بیا په صلح پاتې یا رسول الله هیڅ ځکه او جایداد مالکان نه و زموږ سره عدد کران او خدمتګاران او مناعت د هغو اختیار د مسلمانانو په لاس هر وخت چې به اسلام یعنی نفر عدسته يعني أسلحة لرو د جزيه او مناعسته يعني استاد ساتني د فاروق رضی الله تعالی عنه هغه نور يهود ټول وشړل انصار کته هم د ډیر مال او شتمنۍ خاوندان نه خو هر یو د تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار او مسلمانانو هر کور چې براغلی منطقه فتح کړي نو د يهودو د ونیوڅخه او ویل یا رسول الله عدد عدي او مناعت غطفان قبيله مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ولا لكن دا په خپل د مقصد مسلمانانو ته امید سته دا الله جل جلاله د طرفه امر کړی صلی الله علیه وسلم ته ولاړ شي کوم چې ما د هستوګنی د پاره هلته د الله عز وجل اراده شوی ده
چې د عیینه پر خلق به هم اوشه پرېښول د مسلمانانو یا چې به پر بل کلي راغلي بیا به خلقو اوشه ونیول د الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل پرېږدي چې مسلمانانو دا امر کړی شوی ده خلقو به هم پرېښول په زړه کې او واقعا یې هم اوشه خپل اختیار ته پرې ایښې وه نه تک ته مجبوره کول او نه راګرځول په خیبر کې چې لس زره نفر غالب شو پر هر کلی چې براغله خلقو به غوښته چې اوشه ونیسي مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل پرېږدي او د لښکر سره هیوه تر څو چې دغه اوسني مسجد نبوي ودای ته ورسېد صلی الله علیه و آله وسلم سره او خرابم ځکه او دام ذکر د خیبر د فتح حالات او هلته د مکې مکرمه قریش ته څنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سپور دي اوس به هغه حالات ته بیان سي او شدا ولا مکې مکرمه مشرکان او شاته وخت بیرته راوګرځول او پر هغه اولنی ځای بیا چې نوم یې حجاج او دغه مبارک او مشرف ځای د فتح په وخت چې الله جل جلاله منتقب بشاوات ځای مبارک کړي او مشرف کړي وو د فتح کېدو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کامیابی ښکارا چې دا اسلام سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بنی نجار د کورو سره مسلمان او دا د الله عز وجل توفیق د مکې مکرمه د اراده ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د الله علیه و آله وسلم ماماګانو سره واړوي یا رسول الله علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې زما ډېر مالونه د خلقو سره خلق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبرې ورسره راټول هر یو وایي چې زموږ کړه رسول الله صلی الله علیه و آله ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوښ څخه واخیست او خپل مالونه نسم راټولولای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه وکړه چې ما سامان چیرې دي اول هغه نفر دی چې د خیبر الله تعالی عنہ هغه ما خپل کور ته یوړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله يعني سري دخل سامان سره نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف چې يهود د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ځکه يهود لزر د جنگ نفر لري ابن زراره رضی الله تعالی عنہ راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حجاج رئیس او مکه مکرمه ته ورسېدی د اوښ روزنه هغه سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه چې د امزکه د چا محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکره سره او متصرف یې څوک دی او دای بندیونی ایمان ولی راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا مزکه درڅخه راځي مهمانی او مبارکي شروع هغه ویل یا رسول الله ابن عبد المطلب ځکه یې بیا قیامت تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا یا قیامت او د حجاج خبرې وایي ځینې رانیول او د مزکه قیامت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ چې پر دغه مسجد جوړ خلکو چې راپورته کوي د په مدینه منوره کې دغه اوسنی مسجد چې تاسو وینئ او المنظور پکې ادا کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی مسجد پر دغه مسجد دا مسجد ځکه د حجاج بیت الله الحرام او نور خمسه پرمل هغه مالونه مراکې چې ولادت په خیبر کې بندي مسلمانان رانیسي او بیا یې په عربو کې خاص دغه ځکه دغه مسجد لپاره د الله جل جلاله بشه په هر څه ارزه ځکه اوشه او خپل اختیار د ټول مالونه او اوشه په درو ورځو کې راټول او د الله جل جلاله په اراده چې دغه ځای سره یو ځای کوم مگر د هغه ځای په بدل کې د مسجد نبوي د جوړېدو سره او سبب هم دغه او په دغه ځای کې الله عز وجل تعالی عنه دغه مسجد لپاره اختیار کړی دی نه بل اوس نو دغه شدید مریضي او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع ډیر غمجن دي لکه څنګه چې مخکې مو دغه خبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هغه اختیار الله تعالی عنه ورته ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور دوه منزله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه لوړ کوټه ورکړه نفر وېستل ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خیر دی
يهودو ته ماته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب ما ته خلق راځي نو ما او خلقو ته په خطلو او کښته کېدلو کې تکلیف دی زبک شته وګورئ او تل ورزي ورکس ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ هم قبول فکر مریضي او هلته د مسجد په جوړولو شروع وسړی ټول اصحاب کرام کار کوي مگر حجاج د اول ورځ څخه د مسجد په کار شروع وسو ځکه الله جل جلاله موږ د دې لپاره وخت چې ولید چې زه د مکه مکرمه څخه ولاړم دا ورولزه الله عز وجل د سوره هود عباس رضی الله تعالی عنہ آیات کې فرمایي دا دي حق دی هو انشأکم من الارض واستعمركم فيها يعني هم دغه الله خپل مالونه په دروغ پیدا کړی او په دغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته طرف څخه کوي پس الله جل جلاله رضی الله تعالی عنہ تعمیر او اباد واسطه نو ځکه شفاق او خوشبوئی جر او فوري شروع وسو او د مسجد ته جوړولو په وخت کې صحابه کرام د ستړیا د لري کولو د لپاره دغه بیتونه ویل واقعي خبر لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره قريش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې عباس د اصحاب کرام سره کار کاوه نو د عليه الصلاه والسلام به هم دغه بیت د مصیبت سره مقابله ده يعني د غم په وخت کې دا ځان تیارول دا خپل ځان ته دلاساینه او تسلاور الا عيش الاخره رضي الله تعالی عنه فاغفر للمهاجرين والانصار قريش نو د درې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شعر نوايا او الله جل جلاله د سوره ياسين په 8 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم تموت شعر نبي وصوري أو نزل الشعر وين شاي نو كم وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غوښته چې شعر وایي خطاوتي خپل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتي سره د دې هغه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مگر شعر مسلمانان ورته مدینه منوره ته هغه شعرونه چې د رسول الله عليه واله وسلم په وخت د شپې په اخره کې خلق مشکوره او خلق بویل ده عليه الصلاة والسلام نويل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال رضي الله تعالى عنه تورش يا بلال يا خبره بزني جوړه ته اداره اوسه نو دغه د مسجد په کازه مراویش مسلمانانو شعر وایي الله تعالی عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ورسره وایي بلال رضي الله تعالی عنه د طرفه او د دعا طرفه ولار ده الله جل جلاله کارونه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې خپل هم کار ورسره کاوه خشت او خټه ورسره پورته کوي هیڅوک نه خرابش صحابه کرام د مر حرارت راوښ کوشش کاوه ځکه لا عیب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر شدت کاوه خلق به یوه وخته وره او پورته کول مگر عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه چې تاسو پیښه سوي و څونه کار چې خلقو کاوه عمار رضی الله تعالی عنه وسلم د مسلمانانو سره دغه شریعت علیه وسلم او لږ مخاوري او هلته په خلقو د سهار منځ حال کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم برته مدینه منوره ته کامیاب او فاتح ورسېد افسوس پر عمار چې یاد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اول کال کې د هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبر او واقعا بیان کړ چې پس د ماتولو وخت را ورسېد د سفین په عمار رضی الله تعالی عنه او مسلمانانو عمده دشمنان درې او د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استراحت لپاره د ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه وکړ راغی او شاوخوا کې د علیه الصلاة والسلام د استوګنی ځای هغه لکه قریش او یهود او د مسجد چې ورته حالات په تفصیل سره بیان دا بیره موږ کړپای او دربای جوړ کو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکلیف
نو دغه لوړې خونې په یو کونج کې په ډېر احتیاط بجیږو ځکه نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منطقه کې نو علیه الصلاة والسلام د احترام او قلاو پورې نو محبت په سبب تکلیف ورکړ پر دوی پوره تسلط او سیطره یو تکلیف پیښ او د دوی د شر څخه موږ د ډول ځان ساتل یو منګي نسبت او اهل مکه او اهل خیبر ته پر مځکه سخت او مشکل و تاسو ته معلومه ده چې په خواني کورونه داسې نه وي او د نورو حمله وسی بل چاره لرغو او خاشو کورونه هم پر امکان و چې دا او تادیبي حمله په پرله پسې شکل کول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکلیف ورکړي او په ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وايي موږ به وسته بل شي نه درو البته ژر مدافع مراعات التک نشکره او ټول شپه ویش پاتې لکه څنګه چې مخکې وخت سهار سو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله یا اعراب ته جزا ورکول کوم چې د مسلمانانو پر ضد د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړي او د تیر شپې قسم یا د مسلمانانو سره دښمني چې زموږ غوښتنه ده چې تل وربلا او مشکته ووسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه غوښتنه قبول کړه مجاهدینو ډلې یو په بل پسې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وايي یو څه خواړه تیار کړ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به مو ورغله دا چې به مو هغه پات خواړه ویني راوړل نو شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د علیه السلام د لاسوهلو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا چې حواز ولېږل د هغه قبیلو ته ده چې د خندق په جنگ کې د مسلمانانو دا چې مو د خورو اشتراک ویني راوړي د علیه السلام د لاسوهلو او درمو نه پکښولې دي خو دغه سربېره د حوازن او قبیلې ته د مسلمانانو د ورتګ خبر خواړه دې بیرته راولېږل او د خپل منطقې څخه هغه کې ستاده لاس وهلو یعنی خورلو اثر ونه لیدي دوی وکورو ته او زموږ دا عادت و چې ستا پاته ډوډۍ یا خواړه چې براغله ما او ام ایوب مسلمانان د بیرته راګرځېدو په وخت د لاس وهلو د ځای څخه قبیلې پر یوه ډله پیښ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وکي د اوجه او بوی دغه حمله وکړه او زه داسې یو سړی یم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا تاسو وخوري هیڅ کله داسې ابو ایوب وایي موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کورو کې د پیاز او اوجه کم شي نه ګډاوه سره د دې چې مسلمانانو ته خصوصا پر خلکو حمله کولای ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو د امانت د رسول د لپاره په مکه مکرمه کې پاتې شو غانو څوک چې مدینه منوره ته هغه پکارو علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته نور درې ورځې جمع مکه مکرمه کې پاتې شو بلکې هغه مصلحت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دې امانتونه له حقوق او مالکانو ته ورغه امر په پوره اطاعت د مکه مکرمه په شهر کې ګرځي او ویل به د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د شعبان په میاشت کې یو بل سریه پس له حضرت ابو بکر صدیق امانت الله تعالی عنه په مشرۍ یا امانتونه ورته او بني کلاب ته ولېږل چا امانت خو نه دی پاتې دغه قبیلو هم د خندق په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه حمله ودرو هم یو مشرکان وجه د مدینه منوره ته هم یې غنیمتونه ځینې راوړل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید بن الحارثه هغه چې په پخوا کې زید بن محمد وسویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت آرام نه کېنستل ځکه د علیه الصلاة والسلام په کور کې لوی شوی د لوړوالي د پاره همیشه مکه مکرمه ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل او کورنۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د شعبان مکه مکرمه ته ولاړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت کرام او بنی مرته جزا چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او دوی لونی فاطمه او ام کلثوم او د اسامه ابن زید او ام ایمن د
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لور چې د خیبر په زینب غزا رضی کې الله تعالی عنها مسلمانانو د جنگ چې د څخه منع عبدالعاص کاوه زوجه وه ځکه په مکه مکرمه کې ورسره پاتې ورغلی وو او احتیاط یې کاوه هغې ته مگر بیا هم د راوتلو موقع نسوه هغه برابر څوک وو چې د خندق بیا په یې غزا پس کې د د بدر د غزا مسلمانانو څخه پر ضد هجرت وکړي ګډون کړی وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د همدغه مقصد لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حبشه کې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دیرشو نفرو اصحاب کرامو سره همدارنګه د دوی سره بني مرته جزا عبد الله ابن ابي بکر مگر څرنګه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او همیشه به پلار کې کمین نیوي چې په هغو کې اسماء او عائشه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه نو دغه د کمین نفر وکولای سوای چې د مسلمانانو د مخ تر بیان چې بني مرته ورسېږي محاصره مسلمانان محاصره هغه وختو کې مدینه منورې یو جنگ درلوده چې هر څوک چې اول ورغلی هغه تبي به ټول غش خلاص او حتی ډېر کسان یې وژل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې ابو بکر او بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنهما مدینه منورې ته ولاړل اخر کې دی رضی الله تعالی عنه مبتلا او اختص او زه چې به د دوی وختي ته ورغلم دوی به مسلمانان ټول شهیدان شوي د پردیسۍ او ناامیدۍ شعرونه جنگ وکړي نو وایي زه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او په دغه حال مې خبر کړي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه او مسلمانانو په مابین کې مدینه او مشتبهات محبوبه کې لکه زموږ محبت د مکې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه محبت ته ورغلی او د صحت ځای کې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دغه سریه امر ځینې نقل کې دغه طریقه سره د مرګ خلاص ورون دغه مسلمانانو شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د یوې مرحلې بیان پای ته ورسېد والله چې دې ژوند ته خلق مات مکې دور ویل او شکست وخوري او دغه د مسلمانانو کرامې د دعوت کامیابی لیدل کاله دوام وکړ خاصتا چې په خیبر کې د دې کامیابی ولیده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د واقعاتو د شپو هدونو لپاره چې دغه غمجنه او ضرورت دونکې حمله اول به د هجرت مقصد او مفهوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو هغه وخت څخه خبرې وکړي چې مسلمانانو د اول وار د حبشې ته هجرت امید پیدا سو او اوس به هم او بیا د هجرت په باره کې په مختصر ډول د حمله خیالونه ورګرځي چې الله جل جلاله دین او عقیده دغه کار دروژه په ناس کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سریه چې شمېر یو څو او خرابې سره مخامخ وي د غالب اللیث رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بني عوایل او بني ثعلبه او قبیلو ته د جزا ورکولو لپاره ولري نو د غالب اللیث رضی الله تعالی عنه مسلمانانو دا کولای شي چې کفار ته جزا ورکړي د ساتلو په لار کې د ټول شیان قرباني او حیوانات په غنیمت کې صحابه کرامو چې مال او دارایی رضی الله تعالی عنه ډېر احتیاط کاوه خاصتا ملک او کورونه پتش او خالی لاس مدینه منورې ته ولاړ او بشیر ابن سعد او د الله عز وجل د قانون تقاضا ده چې معنوي قوت هغه چې سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی هغه قوت خپل ټولې تر ورته مخه او هر ځای د معلوماتو لپاره نفر لري چې دا معلومات لپاره یو اسلامي اخلاق او رضی الله تعالی عنه او د بني عوایل متابعت او شاوخات هغه اندازه سره مادي قوت چې بني عوایل هم د مسلمانانو د حمله څخه په ډیره کې و او احتیاط وکاوه نو همیشه په لارو کې د معلوماتو لپاره چې یو ملت د اخلاق او طرفه الله تعالی عنه وایي په عقیده کې مشرف او بے پروا تاریکه هغه مادي قوت چې دوی نن ورځ د معلوماتو د پاره یو غونډې ته وخته چې شاوخوا وګوره مخ په دیوال پر غونډې می څنګه واچاو ونی لیدل چې بني عوایل هم د مدینه منورې د حمله لپاره ځانونه تیاروي زه پر دغه غونډې نن ورځ ویني چې یو بد اخلاق ملت د عقیده د طرفه د حق څخه لري یو ملت نسی کولای چې قوت او مادیات د طرفه پر خپل انسان وي کده بل شي نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي خپل شذ ته وایي په حقیقت غالب رضی الله تعالی عنه دا ملت زه د دوی خبرې اورم د خرابې او بربادۍ په طرف رهيدي خدا چې زه او دغه غونډې پر خرابې او بربادي نه وینو نو شرح یا یې نشي دلای
د هغه سبب د تاریخ د اوږدوالي په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی او کوتاهي ده. د دغه ملت د خرابۍ پر طرف تګ او رفتار د تاریخ ویښې سترګې لیدلی نه د غافله او کم عمره انسان نو دغه الله عز وجل د دین او عقیدې په لار کې که ضرورت پېښ شي په مال او وطن سره قرباني شریعت او قانون ګرځولی. دغه قرباني د مسلمانانو دپاره د مال او وطن ژوند او عزت ضامنه ده. که څه هم په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکړي د دغه حقیقت د اثبات لپاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت لوی او کافي دلیل په ظاهره او ښکاره سره د وطن پرېښول او ضایع کول وه. مالونه او کورونه یې پرېښول. زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د مکې مکرمې څخه ووتل، خو په حقیقت کې دغه هجرت د وطن ساتل وه. ځکه پس له لږو کلو څخه د هجرت د هغه دین او عقیدې په برکت چې دوی د هغه د ساتلو دپاره وطن پرې ایښی و، هغه وطن ته فاتح او کامیاب ورغله. غالب اللیثی رضی الله تعالی عنه چې مسلمانانو ته آزارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده یې کړې وه، اوس په هیڅ بد نیت هم نشي ورنږدې کېدلی. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت مهمې او ښکاره نقطې په اته بندو کې درته بیان کړم. اوله نقطه هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه رامعلومیږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګري. نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه راباسي چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته او پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه د خلافت وړ او لایق چې د دغه مفهوم تایید او تاکید بیا په وروسته کې نور ډېر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله مریضي کې د لمانځه د امامت دپاره ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلیفه وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بې له ده رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان دپاره خلیل پیدا کولی نو ابوبکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابوبکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز او لائق ګرځولی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال بلکې خپل روح او مال یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه دپاره قربانول. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. 9.9 زموږ د بحث کندهار حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک د نبوي سیرت
حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند شیبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا